अस्सलाम वालेकुम। چې چمال انډیا اټم بم جوړ کو نو ایغه آباده ټوله دنیا نظر په پاکستان باندې وو چې پاکستان به انډیا ته جواب ورکړي کدای به پښاونه لاړسي او په یک ټیم باندې یو خبر هم سره پلاوسلا چې ایغه سره پاکستان حکومت او پاکستان ادارې دا ډېری خوفزده سلې او لږه خبره وجنه پریشان اسلې خبر داوا چې انډیا او اسرائیل دا سره ګډه کیږي او پاکستان چې چیرته اټمی تنصیبات کوي یعنی چې چیرته اټم بم جوړیږي یو جیانو باندې دوه حمله کوي لکه څنګه اسرائیل مخشي په عراق او په شام باندې کړي وا او چې چیرته به اټم بمونه جوړیدل عراق او شام کې هغه جیان وېستل او هغه جیان سره تباہ کړل نو دا صرف افوان وا په یک ټیم باندې انډیا با پاکستان ته د دمکیانې هور کولې او په یک ټیم باندې ټول دنیا فضا د پاکستان ته مخالف وا او په یک ټیم باندې دی اسرائیل چې کوم آرمی چیف وو هغه د لړۍ امریکای ته او امریکای چې د کوم پاکستانی سفیر وو یې سره ملاقات هم وکړ نو دا ډیر طویل ملاقات وو نو چې چمل دا ملاقات وسو نو دا خبر هم وکړه چې دا سفارتي ملاقات مجسله و او ایغه آباده اسرائیل آرمی چیف دا بیان هم جاری کو چې ما داسې اراده نشته چې زه پاکستان اټمی تنصیباتو باندې حمله کوم یا پاکستان فوج خلاف کاروایی کوم یا دا مې وک بالکل زړه چې نشته چې زه انډیا سره ګډه کېږم او پاکستان باندې موږ حمله کوو نو دا خبره تا نظر اندازه کولای نسله ځکه چې په یک ټیم باندې دا خبر هم پاکستان ته راغلی و چې پاکستان چوره مخالف ملکان دي یعنی د دشمن ملکان دي دا سوچ کوي کچېری پاکستان اټم بم جوړي نو موږ پاکستان اټم بم ته نور پرېږدو یعنی دو باندې به موږ حمله کوو چې دای موږ نه اټم بم نکی جوړو نو پاکستان پارا دا ډیر تکلیف دی او مشکل ترین وخت وو ځکه کچېری په دغه ټیم باندې پاکستان اټم بم نو جوړ کړای او دای له خوف وجنه پښاسلای و نو دبا هیڅ کله اټم بم نو جوړ کړای ځکه چې دغه آباده به د نورو ملکانو بدای په زور باندې د دښینه منکاو چې پاکستان اټم بم نه کی جوړ نو پاکستان د دا اراده وکړه چې موږ به اټم بم اوسخه مخا جوړو نو دا غوایي د پاکستان چاغي غرونه چې کوم دي دوه هم ورکړه چې چمال دو کامیاب تجربه د اټم بم ولا وکړه او اټم بم یې جوړ کو نو پاکستان دا ظاهر کړه چې موږ په خپل دفاع باندې هیڅ سره سمجھوتا نشو کولای نو دا صورتحال 1998 وال یعنی نواز شریف دور وال چې ما تاسو سره شیر کړو تاسو مو ملاقات په ویډیو کې کېږي السلام علیکم